تاسو دې حدیث څخه کړه د شپې سره ودی او سر جمع نه اوچتیږي نه څومره خطرناک. ابو هريره سے فرمایي د نبی صلی الله علیه وسلم نقل کړی دی ويقظ الشيطان على قافيه راس احدكم وی غټه اچو شیطان په دې ورسته طرفه د سر د یو ساسو اخر د وختو چې په دې باندې وی غټه درې غټي چې کله دا سړی ودی شي او په اره غټه باندې دا خبره کوي چې مړه علیک لیلا طویلا ډیر اوږده شپه ده سملا وسره اذان وکي ګورو بسره فاذا استيقظ شکر دا سړی راوچت شي فذكر الله الله آیت کې چې الحمدلله الذي احیانا نو دی وګټ اخلاص شي واذا توسع شکل به او د شو کې د بل غټ اخلاص شي او شکل مونږ کې نبی غدري ما غټه فاصبح نشيطا سباج دا سړی ګوري رسول الله فرمایي تر تازي نفس ډېر مزیداری والا کدا چرته برودي چې لکه وخت زیات دی او کدا نور راوخی چې به راوچت شي و اصبح خبيث النفس دا چې صبر او چتی کې دا نفس ګندوي کسلان او دغه شان سست پست وړاندې کوي او دا خو به ابن حسن بصری فرمایي د دنیا د کله چې وړاندې کیږي ډېر ورته نشيتي او د دین کله چې وړاندې کیږي او داتې سستو پکې لکه قران کې سوره توبه کې الله د منافقانو په صفت کې دا خبره ذکر کړې و په دې باندې سره به منافق جوړيږي. علي بن ابي طالب ویلي وی چې کله واځي سست پستي او چې ملګری وسره ډېر دنګونه ورګه سب برابر کې نجري ودرېږي الکرامه خله شعور شه او چې په خپل وجره کې پروتي او کور کې پروتي سره منځم نه راوچتيږي. علي بن ابي طالب فرمایي به دې شړې کې ریا دا او دا شړې د الله په نسبت د سورې توبې د وجنه منافق ګرځي.